شي. نو څه وکم اوس هلته په کور کې خو م سم غوبلي یارې ټرت نه شو کولی او ما ته وګوره تا ته څه پته ده چې زه تا سره څومره مینه کوم هی هی دا خو ما نه تپوس وکړه چې زما په زړه څه تېرېږي دا تر غاړه وځه وې ما ته وګوره یو داسې هنرمند چې یو وخت به د راتګ په اعلان سینماګانې له کتونکو ډکېدې نن به د حال پوښتنه ډېر لږ کسان کوي هغه سړی چې د 3 لسیزو لپاره یې د پښتو سینما په پرده راج وکړ د خپلو ډایلاګونو ځانګړي انداز او بېساري اداکارۍ په وسیله د لکونو مینوالو زړونه وګټل نن د ژوند تر ټولو سخت امتحان تیروي دا د یو داسې ستوري کیسه ده چې یو وخت به د ویلن هیرو او کمیډین هر کردار ته ژوند ورکاوه خو نن خپله د ژوند له یوې سختې ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دی دا د پښتو سینما د نامتو هنرمند جهانګیر خان کیسه ده په دې خپرونه کې به د جهانګیر خان د ژوند او فن ترڅنګ د هغه د ناروغۍ او وروستي حال نه تاسو خبرو نو که وخت ولرئ د خپرونې تر پایه را سره ملګري شئ جهانګیر خان د پېښور سره نږدې د اسخاب بابا سیمې د علیزو کلي اوسېدونکی دی هغه په 1922 کال کې نړۍ ته سترګې وغړولې د ماشومتوب اقتصادي ستونزو هغه ته د تعلیم موقع ورنه کړه خو یو شوق یې له وړکتوبه په زړه کې وده کوله د فلمونو شوق هغه به په ځانګړي ډول د انګریزۍ کلاسیک فلمونه کتل او همدغه فلمونو چې د هغه په ذهن کې د اداکارۍ تخم د وړوکوالي نه وکاره کله چې د 1908 کال خواوشا پنډۍ ته د خپلو ماماګانو کور ته لاړ نو هلته یې د سټیج له نړۍ سره خپله لومړی پیژندنه وشوه په لومړیو کې به یې واړه کردارونه ترسره کول خو هماغه واړه کردارونه وروسته د یو ستر سفر بنسټ وګرځېدل څو کاله وروسته یې لاهور ته مخه وکړه خوب یې دا و چې خپل فلم جوړ کړي خو د مالي ستونزو له امله دا خوب نیمګړی پاتې شو او بیرته پنډۍ ته ستون شو د ژوند مجبورۍ هغه دې ته اړ کړ چې یوه سرویس سټیشن کې مزدوري وکړي خو زړه یې لا هم د فلم نړۍ ته درځېده همدغه مینه وه چې یو ځل بیا یې د تیټر لار ونیوه او لسګونه ډرامې ترسره کړې د قسمت دروازه هغه وخت ورته خلاصه شوه کله چې د پښتو سینما نامتو هنرمندې شهناز بیګم د ګورکن فلم لپاره هغه ته د کار موقع ورکړه همدا فلم د جهانګیر خان د فلمي ژوند لومړی باب شو وروسته بیا د شهناز بیګم په دویم فلم زخمی زړه کې هم راڅرګند شو او بیا یې د لالا سردار خان د پروډکشن فلم تورتم کې داسې اداکاري وکړه چې د پښتو سینما ټولې دروازې ورته پرانیستل شوې ورو ورو داسې وخت راغی چې د پښتو نږدې هر فلم د جهانګیر خان له موجودګۍ پرته نیمګړی ګڼل کېده دا هغه وخت چې هغه د فلم سره سره د پی ټي وي اسلام آباد او پېښور سنټرونو لپاره د اردو او پښتو ژبو په ډرامو کې هم کار کاوه جهانګیر خان د خپل هنر په مټ په فلمونو کې نه یوازې د ویلن کردارونه یادګاري کړل بلکې د کامیډي کریکټر ایکټر او سټیج کمپیرینګ په برخه کې هم په ډیره لږه موده کې خپل ځانګړی مقام پیدا د نوې لسیزې په پیل کې د هغه شهرت دومره زیات شو چې د فلمونو وړاندیزونه به ورته پرله پسې راتلل همدغه وجه وه چې وروسته یې د ټلویزیون کار ته شا کړه او خپله ټوله پاملرنه یې پښتو سینما ته واړوله د جهانګیر خان په اداکارۍ کې به د یو ریښتوني پښتون زلمي رنګ جرأت او سادګي ښکاره کېده د هغه ځانګړی انداز لهجه او ډایلاګ ویل دومره مشهور شول چې د هغه د فلمونو ګڼې خبرې به د خلکو په ژبو ګرځېدې هغه د عصري او کلاسیک دواړو ډولونو کردارونه ترسره کړل او هر کردار ته یې داسې ژوند ورکړ چې کتونکو یې هیر نه کړ
شکر دی زه شم د نه قربان راځه مړې څه نشته راځه جهانگیر خان 2 ودونه کړي دي. د هغه یوه لور په امریکا کې او بله لور په کاناډا کې میشته دي او زوی د کراچۍ سنټر له لارې د ټلویزیون په ډرامو کې خپل هنري سفر پیل کړی دی. جهانگیر خان یوازې په پښتو نه بلکې په اردو او پنجابي فلمونو کې هم خپل هنر ثابت کړی دی. د شمیرو له مخې هغه تر اوسه د شاوخوا 200 فلمونو ترڅنګ لسګونه ټي وي سیریلونه او سټیج پروګرامونه ترسره کړي دي. د هغه په مشهورو فلمونو کې ګورکن، زخمی زړه، تورتم، زندان، لمبې، زوی د ازاري، میرانې ورور، دیدن، رقیب، عشق مبارک، د بدعملو بدعمله، دې ته بدماشي وی او بدماشانو سره مچېړه په ګډون ګڼ شمېر نور فلمونه شامل دي. خو وخت تل یو شان نه وي. کله چې د پښتو سینما زوال فعل شو نو د نورو هنرمندانو په څیر جهانگیر خان هم بیروزګاره شو. وروسته یې د سیډ ډرامو نړۍ ته مخه کړه او په سلګونو ډرامو کې کار وکړ. له دې سره سره په دوبۍ، افغانستان او نورو هیوادونو کې هم د سټیج له لارې خپل هنر ژوندی وساته. په دې وروستیو کې د هغه د ناروغۍ خبر ټولنیزو رسنیو ته ورسېد. حتی ځینو پاڼو د هغه د مړینې ناسم خبرونه هم خپاره کړل، خو مستندو سرچینو دا خبرونه رد کړل. سرچینې وایي جهانگیر خان په داسې ناروغۍ اخته شوی چې په بدن کې د وینې سپینې حجرې یا سیلز له منځه وړي او همدې ناروغۍ اوس هغه د بستر ملګری کړی دی. دا یوازې د جهانگیر خان کیسه نه ده. له بده مرغه د پښتو سینما ډیر داسې هنرمندان شته چې د ژوند په وروستیو شیبو کې له ناروغۍ، غربت او بېوسۍ سره مخامخ دي. هغه هنرمندان چې د کلونو لپاره د خلکو په شونډو مسکا خوره کړې نن خپله د مرستې په تمه دي. که څه هم د هنرمندانو لخوا وخت په وخت له حکومت څخه غوښتنې شوي چې د زړو او ناروغو هنرمندانو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، خو تر اوسه داسې کومه اغیزمنه تګلاره نه ده عملي شوې. هیله دا ده چې د پښتو سینما دا قیمتي سرمایه د هېرېدو په ځای د عزت، درناوي او ملاتړ وړ وګرځي. ځکه هنرمندان یوازې د پردې ستوري نه وي، هغه د یو ملت د کلتور، تاریخ او هنر ژوندی حافظه وي. او که موږ خپله حافظه هیره کړو نو راتلونکی نسل به زموږ د هنر ډېرې رڼاګانې یوازې د زړو فلمونو په پرده وویني.